والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد توحید عقیدې درسونو سلسله کې چې دا د پنځشنبې په شپه باندې هغه شپه باندې ونه ویلې شو نن به انشاءالله ویو 92 نمبر سوال ته رسېدلی ما واجب المسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوال دا دی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په وړاندې د مؤمن مسلمان موحد کومه عقیده دا واجب ده څه واجب دي صحابه کرامو په وړاندې به باید موږ او تاسو وکړو جواب دا چې الواجب محبتهم واجب دا ده چې مؤمن مسلمان به صحابه کرامو سره د زړه محبت کوي واعتقاد انهم افضل الناس بعد الانبياء والرسل عليهم السلام او دا عقیده د مؤمن مسلمان لري چې یقینا صحابه کرام په ټول انسانانو کې د رسولانو او د انبیاء نو وروسته بهترین او غوره مخلوق د غوره خلق دي وكف اللسان عن الكلام فيهم الا بالذكر الحسن او مؤمن مسلمان با خپل جبا د صحابه کرامو په کې خبرو کول نه منکې یعنی صحابه کرامو کې بد ردی خبرې بالکل نه کوي کوي داوی به خیسته صفات بیانوي او خیسته خبرې به داوی کوي داوی سره د محبت د اظهار خبرې به کوي داوی د عدل خبرې به کوي ويحرم سب احد من الصحابه او حرام دي صحابه کرامو کې یو کستم کنزل کول او بد رد ویل یو صحابي ته منځوک کنزل نه کوي هغه به په بد او پوچ خپل باندې نه یادوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روایت امام بخاری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا تسبوا اصحابي الله پیغمبر فرمای زما صحابه کرامو ته کنزل بد رد مکوي ای زما امته فوالذي نفسي بيدي زما دی په هغه ذات قسم وی چې زما د نفس اختیار دغه په لاس کې دی لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه الله پیغمبر فرمای کچرته یقینا یو کس په تاسو کې دغه شان ته د احد د غرم رسر زر صدقه کې او د الله په لار کې خرچه کې نو د صحابه کرامو کې یو کس ته به هم دغه شان ته تاسو د هغه مد دوله پته ویل کېږي دغه دوله پته چې الله کوم اجر هغه ته ورکړ هغه ته تاسو نه رسیږي دوله په خلا پرې دا وداغي هغه د مد نمایت ونه رسیږي ویل په تم مستاغه یو احد غرم راس رزر ته صدقه کې دی یو صحابي دوله په یاد هغه شان ته داغه ویل په تم ستا صدقه ونه رسیږي دومره بهتر ول الله تعالی ویل ورکړل علما ذکر کوي دا فضیلت ول الله تعالی دومره ویل ورکړل دا غوې صدقه وې ځکه چې پاغي کې اخلاص ډیر زیاتو دوله په یعنی ته چې دومره ورکی او تغر ورکی دا وی چې کوي ولا په ورکی یا دوله په ورکی نو د دې زمانه د غین وروسته چې کوم مؤمنان مسلمانان چې دا د غر عمره د وحد د غر عمره صدقه وکي دا غي ته د اجر نه رسیږي علماء به ذکر کوي وجه صدا علت څه دی نو جواب داسې کوي چې هغه کې اخلاص ډیر زیاتو دا غي نه ډیر زیات صفاو او حال دا چې په وخت کې دغه شان د ژوندۍ ډیره لنډه تنګه و هر سړی غریبو او حال دا چې ضرورت دغه ډیر زیاتو خو صدقې ته به ملا تړلې و په هغه وخت کې انده خبره و یا دویم دا چې په هغه وخت کې د اسلام د فتح لپاره د هغه صدقه چې و هغه ډیره زیاته فائدہ ورکوله ځکه اسلام اول سره او ابتدا و چا د اسلام په خبرې کولې خلکو اسلام نه منولو ته نه ګټه کېدو چا چې به ایمان راوړ اسلام راوړ په لار کې به صدقه کوي نو دا هغه فائدہ به ډیره زیاته و اسلام ته بل سؤال لما الدليل على فضل الصحابة رضي الله عنهم لصحابة كرام فضيلت من دليل كم يودي كم دليل صحابة كرام فضيلت باندي أول الدليل قوله تعالى دليل دل تلا وينار تلا تلا فرماي سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار الله فرماي أغا خلق چاغوي اسلام ډیر مخکې راوړی دی او مخکې شوی دی اسلام ته د ټولو خلکونه او اولنی او پخوانی دغه شانته اسلام منون کې د ایمان راوړی دی د مهاجرینو او د انصارونو مهاجر هغه انسان چې هغه د الله لپاره
هجرت کړو مدینه ته هجرت کړو د مکې نه. انصار هغه چې صحابه کرامو ته ځای ورکړو د الله د پیغمبر قدر کړو. والذین تبعوهم باحسان او هغه کسان چې صحابه کرامو تابعداري کړله په خسته طریقې سره، په عقیدو سره، خسته عقیده سره، خسته ویناو سره، خسته عمل سره، رضی الله عنهم الله دا غوی نه راضي شوی دی. پس معنی دا غوی په طاعت او تابعداري باندې ورضوا عنه او دوی د الله نه خوشاله شوی دي. څه باندې؟ په خسته بدله ورکولو باندې. واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. الله فرمایي او تیار کړل الله تعالی دغه شانته صحابه کرام او مؤمنانو لپاره جنتونه چې دغه د بنگلو لاندې به دغه شانته ولی به او دا به همیشه ژوند دي. ذلك الفوز العظیم چې دا ډیره لویه کامیابی ده الله دې موږ تاسو ته راکړي. بل حدیث کې نبی سلام فرمای روایت امام بخاری او مسلم دی. الله پیغمبر فرمای خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله پیغمبر فرمای د زما په امت کې بهترین خلق هغه خلق دي چې زما د زمانه خلق دي. الله فرمای صحابه کرام مراد زما د زمانه خلق. صحابه هغه چاته ویل کېږي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان نه وړي او به په ایمان کې وفات شوی او غیلي دلی دې ویل کېږي صحابي. د الله پیغمبر فرمای بهترین خلق دا زما د زمانه او زما د پیړۍ دي. به هغه خلق غوړي چې صحابه کرام ته نږدې او به هغه خلق غوړي دي چې هغه دغه شان تاغوی ته نږدې یعنی تابعین او تبع تابعین. بل روایت کې امام احمد روایت کړی عبد الله بن مسعود وینا دا وایي ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. وی الله تعالی د ټول بندگانو د ټول انسانانو ړونه الله چان کړو وی قتل د محمد صلی الله علیه وسلم له الله تعالی پیدا کو او دغه شانته په ټول ړونو کې الله تعالی غڅکو هغه غوړه کو فاصطفاه لنفسه الله د خپل ځان لپاره غڅکو غوړه کو فبعثه برسالته نو الله خپل پیغام ورکو پیغمبري ول ورکړه ټول انسانانو کې. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد. بعد اغه رست الله تعالی د ټول بندگان لون ته وکړه انسانانو لون ته رست محمد صلی الله علیه وسلم کترونه وی الله تعالی صحابه کرامو داړو دغه شانته هغه بهترین لونه مند کړه بهترین لونه الله تعالی دا غوړونه وکتل فجعلهم وزراء نبيه هغه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وزیران معاونین کومکون کی د الله تعالی دا غوړي د لپاره انتخاب کړو یقاتلون علی دینه صحابه کرام ول الله تعالی د دین لپاره جګړه کوله خلکو سره جهادونه به کول. فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ودا هغه خلکو مسلمانان چې به کوم کار خوري چې دا ښه کار دی نو الله به ما کار ته خویلا ځکه هغه غلطه فیصله نه کوله. او ورأوا سيئا فهو عند الله سيء. او کوم کار چې به هغه وکړي دا بد کار دی ناروا کار دی ګوره نو استو الله تعالی ما بد غنو ځکه الله دې ذهن ور کړو او دا شړونه ور کړو. بل روایت کې عبد الله بن عباس روایت د الله پیغمبر فرمایلی دي من سب اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. چاچی د الله پیغمبر وای چاچی زما صحابي ته کنزل وکړل بد ردی وته ویلا په دغه کس باندې الله د خو لعنت ته الله وای زما د رحمت نه زور کېګا او د ملائکه ور باندې لعنت ته ټول انسانان ور باندې لعنت ته ټول انسانان هغه ته خیره کوي. امام سرخسی رحمه الله فمن طعن فيهم فهو ملحد. و چاچی په صحابي باندې بد رد ویلا داغي په شان کې ګستاخی وکي و دا سره ملحد الله نه منکر دی منابذ للاسلام دا د اسلام دشمن دی. دا اوه سيف ان لم يتوب کچا دا سره توبه ونه باسي و دې له به سم د وایو ک په توره باندې په توره دا سره وو چې صحابي څه کوي هغه د هغه بدر دوی صحابي په شان ګستاخی کوي دا ورډه عظیمه ګناه ده. خبر من افضل الصحابه صحابه کرام بهترین څوک دي اصلونه یادول پکاره بهترین صحابه کرام کوم یو دي افضل الصحابه الخلفاء الاربعه. بهترین صحابه کرام په ټول صحابه کرامو کې سلور هغه خلیفګان دي وهم ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن ابي طالب. ابو بكر الصديق دي عمر بن الخطاب دي عثمان بن عفان دي علي بن ابي طالب دي بعد ديونه پس دي ثم بقيه العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنهم اجمعين. بعد دين رستا 10 مبشره صحابه کرام دي لس کسان چې هغه ته الله تعالی دغه شانته هغه په یو ځل نه د الله پیغمبر په خلمانه دغه شان هغه ته زیره ورکړو. سلور دغه صحابه کرام په ترتیب نه ابو بکر دي عمر دي عثمان دي او علي دي او بعد بس پنځم طلحه بن عبيد الله به زبير بن عوام سعد بن ابي وقاص عبد الرحمن بن عوف سعيد بن زيد ابو عبيده عامر بن الجراح. دا صحابه کرام چې دي
اول خلفای راشدین او بیا ورسره دغه شاده 10 مبشره په ترتیب باندې د ټول صحابه کرامو کې غوړه دي. الله تعالی زموږ تاسو حشر نشر دا په قیامت کې دا غوي سره وکي او جنت کې د الله تعالی موږ تاسو ټول دغه گاونډین کې وصلی الله علی نبینا محمد.